نو ما بوډا چې د یار دواړه شونډې ښکل کړې نو ړومبی خوله کې را پرېوځي پیزوان څه کړم دا ستا دړه دپاره که وایي نن مې اشنا راته خاندل په هنر او ما لیوني ورته کتل په هنر او په رقیبانو باندې اور بلېده لکه د بوسو سوځېدل غم خالي خپل نه د پردو غوره ده دعا د مړو نه د ژوندو غوره ده بلکل او عبدالستاره چې اشنا پکې دی نو جلالانو پیر اوسېدو غوره ده او د سوچه غوړو نه چې پریږي نو د امیر له ډوډۍ سپوره ښه ده او بورقه په سر چې دا بازار کې ګرځي دغې بورقې نه بیا سرتوره ښه ده او چې د آیا څادر کې پټه وشي ګوره د سپینې نه بیا توره ښه ده وایي امانت د چا دولت په جهان مه خوره او لکه سپي شان ګندګي په ډیران مه خوره او د اولاد په سر پیسې خوړل حرام دي په ناحقه باندې چا رسران او چې سبا یې ستا د کومې نه وباسي نو هغه رزق ته د خان دیره کې مه او د عزت خلک چې کم ځای کې دي اوسي په هوا باندې میوې د ایران مه خوره او نصیحت یې څوک نه اوري ای امیره نو د مجنون په شانتې غوښې د ځان مه خوره ډېر ښه دا خو رباعي وه که نه او که نه او قطع ارشاد ثاني پکې نشته زما د اشنا ثاني پکې نشته زما د اشنا او که د دې ښکلو نه دنیا ډکه ده او اوسن ته نه رسي زما د اشنا کارسو اوسن نه حیرا ډکه ده څه شو کو ښکلو نه دنیا ډکه ده حیرا خو پېژنې حیرا پاڼه بله قطعه ته ووایه او بلبله ته وایي ګلان ښکلي دي او زه وایم چې د یار هغه چشمان ښکلي دي او که ته د ګل پاڼو ته ښکلې وایي زما د یار تې نه لیوان ښکلي دي دې ته وایي قطعه یو بله ثاني پکې نشته زما د اشنا که د دې ښکلو نه دنیا ډکه ده اوسن ته نه رسي زما اشنا کارسو اوسن نه حیرا ډکه ده څه شو کو ښکلو نه دنیا ډکه ده څه شو کو ښکلو نه دنیا ډکه ده وایم څه شو کو ښکلو نه دنیا ډکه ده دا ستا دړه دپاره یو بله که نه ماماجي یو بله وایي نن مې اشنا راته خاندل په هنر او ما لیوني ورته کتل په هنر او په رقیبانو باندې اور بلېده لکه د بوسو سوځېدل او نن مې اشنا راته خاندل ډېر ښه دې ته وایي قطعې که نه لنډه غونته لاول نوم د الله دی ښکاره په لا بالله دی شریکې په نوم نشته قدرت لري ډېر لوی دویم نوم یې رحمان دی دی باچا د سوګنیانو او باچا د سقنیانو نه دی د چا څه غواړي نه کوي چاته ګیلې قدرت لري ډېر قدرت لري ډېر لوی رباعي ووایه ماماجي رباعي وایم رباعي یې ووایه هلکوانې رباعي ووایه وایي زه بلبل په ګل مین یم خزان څه کړم او تل وصال د خدایه غواړم هجران څه کړم او ما راحت په ډېر زحمت کې دي موندلې او یم خوښ په درځی شق درمان څه او چې نه مري او نه رغېږي دوجال پروت دی یم حیران د یار د غمه د اذان څه کړم ډېر ښه او ستا د غمه به خلاص نه شم په هېڅ لوري ځمکه ښکته ډېر دی لرې اسمان څه کړم او سترګې ښې دي خو د یار دیدن دپاره او چې دیدن پې د یار نشي چشمان څه کړم نو ما بوډا چې د یار دواړه شونډې ښکل کړې نو ړومبی خوله کې را پرېوځي پیزوان څه کړم دا ستا دړه دپاره که ډېر ښه ماماجي ډېر ښه ډېر مزېدار دي زموږ دغه وخت شاعران هم لاړه ټول ستاسو وخت کې څوک وو زموږ په وخت کې چې کوم دی نو عبدالله او علي خیزور استاد و او عبدالله ډېر ښه شاعران یو ځل یې ټانګ نه به راته ملال بابا خو په هغه وخت کې سپین ږیري ملال بابا ټانګ نه
د ټانګ ها د کمیټه کې هم مشاعره کوو نو به ډېره درنه مشاعره وه ډېر لرې شیونه به راځي د دې تنګي یو هلک و اختر منیر نوم یې هلک و خو ډېر ښکلی شعر د هغه یو شعر نور منم راځي خو اثر ټکې اوس هم ماته یاد دی د اختر منیر د شعر خاوند د باچایه له د سلو غونتې ټال ورکه د بې خیالو له سلو غونتې خیال ورکه دا د هغه د شعر دغه او د ملال بابا خو د شعرونه نه دي یاد او د درې ژبو شعر عبدالله اوزه دا د کوم ځای و نوخار د نوخار و ولیم د هغه د عربۍ یو شعر ماته لږ یاد دی اوس ټکي د هغه د عربۍ شعر هغه ډېر سخته وینا وه دا اوس یو نعتخوان دی هغې کله کله کلام وایي د عبدالله استاد فغفر لنا ذنوبنا فلا قنا عذاب النار انك الغفار فسيد رب لا تؤاخذني سيد الابرار هذا عبدالله نور د سره څوک څوک وو ماماجي نور د سره څوک څوک وو هغه وخت هغه وخت مړه ده هلکان ټول داسې ورغونته کېږي چې پکه پکه شاعران دي شاعري پکې زیات چا خوا ده نو مړه داسې ښه شاعران دي صرف لکه دا مشران مو پکې ښه وو مشران ښه وو اشنا مې خوا لاړه اشنا خوا لاړه اشنا دی خوا زما ماجي رباعي پکې ووایه ښکلې رباعي ووایه مانداره زه د یار په درد و غم کې غرقاب خوښ یم په دا اور کې بې طاقت او بې تاب خوښ یم چې د یار د خط او خال نښې پکې دي ځوړن سر په مطالعه د کتاب خوښ یم او خاموشي که هر سولو یا مرتبه ده زه د یار سره په سوال او جواب خوښ یم وایي هغه باغ چې پکې ګل خوشبویه نه وي او هغه باغ چې پکې ګل خوشبویه نه وي بورا نه ورځي په سیل هغې ګلزار او چې په ګوړه دشمن مري نو ډېره ښه ده او څه حاجت دی د ټوپک تورې ګزار ته او چې پیدا ته د غریبو خلکو نه وي نو څوک به ښه ووایي دغې دنیادار ته او ون قریبه د رنځه به خدای روح کړي او که د رنځ دارو چا ورکړلو بیمار ته او صادقي په دنیا لویه مرتبه ده صادقان به وراسي د رب دیدار ته او شاعران په دنیا ډېر دي ټکرواله خو غوږ مې ایښی دی دا ستا شیرین گفتار ته ډېر ښه موږ اوس پرېوتي یو نه ماماجي ولې مزه نه کوي ډېر خوند کوي اوس مړه هغه مزې نشته هغه د غم نشته دی اوس موبایل یې راوتي دي یو خلکو بس هغې ته دغه کوي را دغه کوي دا خو زما او ستا ګپ چې لګوو نو په ما او تا باندې دغه لګي که نه لکه نور د دوی په دې اړه لکان د دې په مطلب هم نه پوهېږي دا د څه نه خبر دي ژوند تمام شو جام نیمایي پاتې شو ځمکه لمده نه شوه باران ختم شو دې پسې خو یې ووایه که نه ماماجي دا چې اسکه غړی ځي جانان د چا دی او دا په زیړو ګلو ډک ګریوان د چا دی نو ورته وایه چې مخ پټ نه کړې ایجاب کې داسې مخ کوي سرګان خفګان د چا دی غونډه زنه او نری شونډې او سپینه کوکیانو څوک به ټینګ شي ورته دونه توان د چا دی ډېر ښه او زه چې خوله غواړم نو ته وایې سبا راشه زه چې خوله غواړم ته وایې سبا راشه تر سبا پورې اعتبار په ځان د چا دی هوښیاران به فیصله کوي امیره بیانونو کې رښتیا بیان د رحمان بابا وایي چې په خندا کې مې جړا ده لکه شمع لالمه پټ پنهم د ځان په ویر یم
تاسو به صرف کمیټې کې مشاعرې کولې ماما جی؟ او دې که به کال پس مشاعره به راتله ها او موږ به د هغه وخت کې ما سبق هم مې څلورم کې ها هلک وم ها او زموږ د کلي کې د بارالله یو ورور محمد الله نومي محمد الله نومي و او بیا دې درګۍ کې چا ویسته مړ شو ها او زیږنداباد غونته و دا هلکان ها نو هغه هم داسې شعر و ټکه پکه خو مجازي ها نو موږ به ناستو دوکان کې هلته دوکان و موږ به ډېر